وایي رسول صلی الله علیه و آله وسلم تر لاس ونیولم او وی فرمایل الله عز وجل مځکه د شنبې په ورځ پیدا کړه او غرونه یې د یک شنبې په ورځ پیدا کړه درخت یې د دوشنبې په ورځ پیدا کړه مکروه یعنی ناخوښه شیان لکه مرضونه میکروبونه او داسې نور یې د سې شنبې په ورځ پیدا کړه نور یې د چهارشنبې په ورځ پیدا کړي دواب حیوانات یې د پنجشنبې په ورځ پیدا کړه او آدم علیه السلام یې د جمعې د ورځې تر مازدیګر وروسته خلق کوي آخر د مخلوقاتو چې خلق سوی دی هغه آدم علیه السلام دی د دغه حدیث شریف څخه دا ښکاره او معلومه خبره سوه چې د دهریانو او کمونیستانو خبرې چې تکامل او تطور ورته وایي بې معنا خبرې دي انسان په خپله خپل ځان ته انسان خلق سوی دی آخر د مخلوقاتو آدم علیه السلام دی او د جمعې د ورځې په آخري ساعت کې د مازدیګر او ماښام په مابین کې خلق سوی دی آدم علیه السلام ابو البشر آخري مخلوق دی الله عز وجل د آدم علیه السلام تر پیدا کولو د مخه ملائکې خلق کړي وې او په صحیح حدیث شریف کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دا قول راغلی دی چې فرمایي ملائکې د نور څخه پیدا سوي دي جن یا پیرانان د اور څخه پیدا سوي دي او آدم علیه السلام د هغه شي څخه پیدا سوی دی چې د هغه بیان درته سوی دی په قرآن مجید او په احادیثو کې او د ملائکو تر خلقت وروسته پیرانان پیدا سوي دي او په دغه باره کې چې جن د اور څخه پیدا سوی دی آیاتونه او ډیر احادیث ته الله عز وجل د سورة الرحمن په 15 نمبر آیات کې فرمایي وخلق الجان من مارج من نار یعنی الله عز وجل پیرانان د اور د خالص لمبې څخه پیدا کړي دي په خپل اور نه بلکې د لمبې څخه پیدا سوي دي او د سورة الحجر په 29 نمبر آیات کې فرمایي والجان خلقناه من قبل من نار السموم یعنی جان د پیرانانو پلار د مخه تر انسان موږ د اور څخه پیدا کړی دي مقصد دا چې جن تر انسان د مخه او د اور څخه پیدا سوی دي دا د جن خلقت دی او ابلیس علیه لعنه د جن او پیرانانو څخه دی د پاره د دې چې څوک په شک او تردد کې نسی او خطا نه وځي چې ابلیس ملائکه و یا د ملائکو څخه و داسې نه ده بلکې ابلیس جن دی او دغه خبره په آیات شریف کې راغلی ده الله عز وجل د سورة الکهف په 50 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ نو ابلیس جن دی د ملائکو څخه نه دی حسن بصری رحمه الله وایي ابلیس د سترګو د رب په اندازه هم د ملائکو څخه نه دی سوی یعنی د ابتدا څخه تر انتها پورې ابلیس جن و جن دی هیڅ وخت د ملائکو څخه نه و نه سوی دی او په خپله ابلیس وایي خلقتنی من نار یعنی زه دې د اور څخه پیدا کړی حال دا چې ملائکې د نور څخه خلق سوي دي د عبدالله ابن عمر او عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهم اجمعین څخه روایت دی چې ویل یې جن 2000 کاله د مخه تر آدم علیه السلام خلق سوي دي او پر دغه موجودم ځکه چې دا اوس یې موږ پیژنو اوسېدل مګر فسق او فجور یې کاوه ډېر زیات فسادونه او قتلونه یې کول یو د بل وینې تویولې نو الله عز وجل د ملائکو یو لشکر ورته راولېږي او د جن سره یې جنگ وکړي چې دا جنگ د آدم علیه السلام تر خلقت د مخه پر مځکه پیښ سوی دی او پیرانان یې د دریابو و جزیرو ته وشړل نو پیرانان د بر اعظمو څخه و هغه جزیرو ته وشړل سول چې د دریابو په مابین کې دي او تر نن ورځې پورې دغه جزیرې د پیرانانو اصلي وطنونه دي نو د پیرانانو اصلي او رئیسي مرکزونه دغه جزیرې دي او داسې ډېر احادیث ته چې ودې ته اشاره کوي چې ابلیس علیه اللعنه د پیرانانو پاچا او رئیس دی او د پاچاهۍ تخت یې د دغه جزیرو په یو ځای کې پر اوبو پروت دی
دا جنگونه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه پیښ سوي دي. اوس به د اول نبی ابوالبشر آدم علیه السلام د خلقت او ژوند قصه درته بیان کړو. خو دا قصه پر دوه قسمه بیانېدلی سي. یو دا چې یوازې قصه بیانوو او هغه آیاتونه چې په دا قصه پورې تعلق لري پرېږدو، او بل دا چې د قصې د بیان سره سم هغه په قصه پورې مربوط آیاتونه د معنا سره ورسره بیان کړو. خو دغه دوهم قسم بیان د فایدې په خاطر تر اول قسم بیان بهتر دی. ولی کم وخت چې د قرآن مجید تلاوت کوي یا یې اوري او پر دغه آیاتو راسي کم چې د هغو تر شا دا قصې پرتې دي، نو ښه په پوهېږي او د قرآن مجید د تلاوت څخه واقعي خوند اخلي. نو د دغه فایدې دپاره زه قصه او هغه آیاتونه چې په قصو پورې تعلق لري دواړه بیانوم. الله عز وجل د سورة الذاریات په 55 نمبر آیات کې فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، یعنی ما ندی پیدا کړي پیرانان او انسانان مگر د پاره د دې مې پیدا کړي دي چې زما عبادت وکړي. الله عز وجل ولې زموږ پلار آدم علیه السلام او موږ پیدا کړو؟ د پاره د دې چې عبادت یې وکړو. مگر هو الله عز وجل زموږ د عبادت څخه غني دی، هیڅ ضرورت نور ته لري. موږ و الله عز وجل ته اړ او محتاج یو. الله هو الغني الحمید. الله عز وجل ندی محتاج، مگر الله عز وجل لره اسماء الحسناستا او صفات العلاستا. نو الله جل جلاله دا خوښه وبلل چې د ده جل جلاله د اسماء یا نمو آثار ښکاره سي، د ده جل جلاله د رحمت آثار ښکاره سي، او د ده جل جلاله د قدرت او حکمت علامې ښکاره سي، او د ده جل جلاله د جبروت علامې ښکاره سي. نو د دغه جهته مخلوق خلق کړه چې رحم پر وکړي، مخلوق یې پیدا کړه چې د ده جل جلاله علم، قدرت، حکمت، جبروت ښکاره سي. حال دا چې الله جل جلاله د مخلوق او د هغو د اعمالو څخه غني دی. اوس نو د آدم علیه السلام د خلقت قصه د آدم علیه السلام تر پیدا کېدو د مخه شروع کیږي. په هغه لوی او آسمانی سوال او جواب کې کم چې د الله عز وجل او ملائکو په مابین کې وسو، الله عز وجل دا اراده وکړه چې په مځکه کې خلیفه ودروي، داسې خلیفه چې پر مځکه حکم کوي او مځکه آباده کی. الله عز وجل غوښته چې مځکه آباده سي، او پیرانان تر دغه کم و، دا استعداد یې نه درلودی چې مځکه آباده کی، او دون عقل یې نه درلودی چې مځکه دې آباده کی. علماء کرام د جن د عقل په باره کې وایي چې هغه هوښیارترین پیری د 10 کلن هلک په اندازه عقل لري. نو دوی دا قدرت او عقل نه درلودی او نه لري چې مځکه دې آباده کی، مگر انسان په احسن تقویم کې پیدا سوی دی. الله عز وجل په ښه او تر ټولو ښه صورت انسان پیدا کړی او جوړ کړی دی. الله عز وجل په خپلو لاسو خلق کړی دی او خپل روح یې پکښې پوکلی دی. نو کم وخت چې الله عز وجل وفرمایل چې زه په مځکه کې خلیفه پیدا کوم، ملایکو پوښتنه وکړه چې آیا ته په مځکه کې هغه څوک پیدا کوې چې هغه به په دا مځکه کې فساد کوي او په ناحقه سره به وینې تویوي؟ او حال دا چې موږ تسبیح وایو، ستا ثنا وایو او تا ته د پاکۍ نسبت کوو. الله عز وجل وفرمایل بېشکه په هغه اسرارو زه پوهېږم چې تاسې نه په پوهېږئ. دغه سوال او جواب د هغه آیات شریف ترجمه ده چې الله عز وجل د سورة البقره په 10 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. ملائکې څنګه او څه پوه سوې چې آدم علیه السلام او د هغه اولاده به په مځکه کې فساد کوي او وینې تویول به کوي؟ اصلا ملائکو دا خبره د اعتراض پر ډول نه ده کړې، هیڅ کله اعتراض نه دی کړی،
ملائکې د دغسې خبرو څخه لرې او پاکې دي. ملائکې د الله عز وجل نافرماني نه کوي. مکرم مخلوق او فرمانبردار مخلوق دی. الله عز وجل د دوی په باره کې فرمایي لا یعصون الله ما امرهم، یعنی دغه ملائکې د الله جل جلاله نافرماني نه کوي. ويفعلون ما يؤمرون، او دوی هغه کار کوي چې د الله جل جلاله د طرفه په امر کړه سوي وي. نو د ملائکو دغه خبره د پوښتنې پر ډول وه. پس له هغه څخه چې ملائکو د پیرانانو عمل پر مځکه ولیدی، هغو په مځکه کې فسق او فساد وکړي، او اوس الله عز وجل په مځکه کې بل مخلوق پیدا کوي. نو دوی ویل شاید هغه هم فساد وکړي لکه پیرانانو چې فساد وکړي. نو ځکه ملائکو د پوښتنې پر ډول وویل اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، لکه پیرانانو چې دا کار کړی وو. او بل ملائکې پر دې وبېرېدې چې دوی د الله عز وجل په عبادت کې تقصیر او کوتاهي نه وي کړې، چې الله عز وجل بل مخلوق پیدا کوي. نو مقصد دا هم وو چې پوښتنه وکړي چې آیا موږ ستا په عبادت کې تقصیر کړی دی چې بې له موږ څخه بل مخلوق پیدا کوي؟ نو ځکه د ملائکو په قول کې دا هم وویل سوه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، یعنی موږ خو به زموږ په تسبیح او تقدیس کې تقصیر نه وي کړی چې بل مخلوق پیدا کوي. نو دغه د ملائکو پوښتنه دوه اړخه لري. یو دا چې آیا داسې مخلوق پیدا کوي چې فساد به کوي لکه پیرانانو چې کاوه، او بل دا چې آیا موږ تقصیر کړی دی چې بې له موږ بل مخلوق پیدا کوي، چې دا د آیات شریف ترجمه و. خو الله عز وجل په جواب کې وفرمایل انی اعلم ما لا تعلمون، زه په هغه اسرارو پوهیږم چې تاسې نه په پوهیږئ. دلته نو ملائکو په خپل مابین کې سره وویل الله عز وجل هغه چې د خوښوي هغه پیدا کوي، خو بیا هم چې هر مخلوق پیدا کې موږ د الله عز وجل په حضور مکرم یو او تر هغه به عالمان یو. ځکه ملائکو د الله عز وجل نور مخلوقات لیدلي وه، آسمانونه، ځکه، غرونه، بادونه، پیرانان، دواب، حیوانات، ټوله مخلوقات یې لیدلي وه، او پوهېدل چې دوی هغه یوازنی مخلوق دی چې همیشه د الله عز وجل تسبیح او تقدیس وایي، او په هر هغه شي چې امر سوي دي همیشه د هغه اطاعت کوي، او د الله جل جلاله د طرفه و دوی ته امرونه کیږي، او دوی هغه امرونه په مځکه او آسمانو کې عملي کوي، او دوی د الله عز وجل په حضور مکرم مخلوق دی. نو ځکه ویل الله عز وجل چې هر مخلوق پیدا کی موږ به د الله عز وجل په حضور تر هغه مکرم او باخبره یو، عالمان به یو. کم وخت چې الله عز وجل د آدم علیه السلام د پیدا کېدو اراده وکړه، امر یې وکړي چې د مځکې څخه دې خاوره راټوله کړه سي، نو الله عز وجل ته خاوره ورپورته کړه سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد، ترمذي، ابن حبان او نور یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي ان الله خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم على قدر الأرض، جاء منهم الأبيض والأحمر والأسود وبين ذلك، والخبيث والطيب والسهل والحزن وبين ذلك. يعني الله عز وجل د یو موټ خاورې څخه آدم علیه السلام خلق کوي، هغه موټ چې د ټوله مځکې څخه یې راټول کړي. نو بني آدم د هغه مځکې پر ډول راغله چې د دوی څخه سپین، سور، تور او د دغه په مابین کې راغله، او خبیث او ښه، نرم طبیعته او سخت طبیعته راغله. نو په بشر کې دغه د رنګو او طبیعتو اختلاف اصلا هغه د مځکې فرق دی چې په رنګ، طبیعت او خلقت کې فرق سره لري. په نورو احادیثو کې راغلي دي چې دغه خاوره و الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، یعنی ملائکو د مځکې څخه راټوله کړه او الله عز وجل ته ورپورته کړه سوه، او دغه خاوره لنده کړه سوه، خټې ځینې جوړې سوې، او بیا دغه خټې پخې کړه سوې، غاز یې پیدا کړي چې سره موږ دی، چې په عربي کې
طین لازب ورته ویل کېږي، پخه غازداره خټه. او بیا الله عز وجل په خپلو بلا کیفه مکرمو لاسو د آدم علیه السلام شکل مجسمه جوړه کړه. او دا هم په آیات شریف کې راغلی دي چې الله عز وجل د سورة الصاد په 15 نمبر آیات کې فرمایي قال یا ابلیس ما منعك ان تسجد لما خلقت بيدي. الله عز وجل د آدم علیه السلام د خلقت دپاره ملائکې موظفې او مقرره نه کړې، بلکې د عز وجل په خپله خلق او شکل کې د یو مجسمې کالبوت په شکل یې جوړ کړي. او دغه د خټو مجسمه څه موده پر دغه حال پاته سوه تر څو وچه سوه. نو توربخون سلسال ځینې جوړ سو. سلسال و هغه وچې سوي خټې ته ویل کېږي چې په ټکولو سره آواز شرنګی یا ازانګه کوي. نو تور سلسال لکه کودرګی ځینې جوړ سو. نو آدم علیه السلام اول خاورې و، هغه خاورې بیا خټې سوې، خټې پخې او غازداره سوې. بیا تمثال جسد د انسان شکل ځینې جوړ سو، پر دغه حال پاته سو څو وچ سو او د دغه وچېدو سره توربخون سو. نو په هغه آیاتو کې چې د آدم علیه السلام د خلقت په باره کې نازل سوي دي تناقض نسته. یو آیات وایي من تراب یعنی د خاور څخه پیدا سوی یا جوړ سوی دي، بل آیات وایي من طین یعنی د خټو څخه پیدا سوی دي، او په بل آیات کې فرمایي من طین لازب یعنی د غازداره پخو خټو څخه پیدا سوی دي، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال یعنی هغه خټې چې وچې سوي وي، او په بل آیات شریف کې فرمایي من صلصال من حمأ مسنون یعنی وچې خټې چې شرنګی کوي لکه کودر کوي چې توربخون و. نو دا ټوله هغه حالات دي چې د آدم علیه السلام خلقت او جوړېدو دغه ټوله دورې تېرې کړي دي. نو دغه ټوله تعبیرونه صحیح دي. او د آدم علیه السلام خلقت د جمعې د ورځې په آخري وختو کې و، او دا د الله عز وجل ورځې دي، زموږ د ورځو څخه نه دي. د الله عز وجل د ورځو حساب زموږ د ورځو د حساب څخه فرق لري، مګر د دغه مجسمې قد او قامت د خلقت او پیدا کېدو په وخت کې په احادیثو کې بیان شوی دی. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري او امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کی چې جګوالی یې 80 ذراعه و. ورونو په پخوانیو وختو کې د اندازه کولو آله ذراع لکه د نن ورځې متر، مګر د لغت په کتابو کې د ذراع اوږدوالی د 50 او 70 سانتیو په مابین کې بیانوي چې ذراع دغونه اوږدوالی لري. نو د آدم علیه السلام قد 80 ذراعه جګ، او رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د هغه وخت څخه خلق پر کمیدو دي، یعنی قدونه یې کوچني کیږي، جګوالی یې کمیږي، هر نسل تر هغه د مخنی نسل کوچنی وي. نو اول مخلوق او جګ مخلوق آدم علیه السلام، او اهل جنت به هم ټوله د آدم علیه السلام په جګوالی وي. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې روایتوي، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د آدم علیه السلام د جګوالي بیان کاوه چې جګوالی یې 80 ذراعه و او بر یې 7 ذراعه و. نو آدم علیه السلام ډېر لوی ضخم عملاق و، 80 ذراعه جګوالی، 7 ذراعه بر. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم او امام احمد یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام جوړ کړي فورا یې روح پکښې پون نه کوي، بلکې یو څه موده یې دغسې پرېښاوه، څونه موده چې د الله جل جلاله خوښه وه هغونه یې پرېښاوه. په دغه وخت کې به ابلیس علیه اللعنه پر دغه تمثال یا مجسمه ګرځېدی. په تعجب کې به سو چې دا څه شي دي، خو کم وخت چې ولیدی چې اجوف دی یعنی نس یې خالی دی، الله عز وجل د آدم علیه السلام خارجي او داخلي شکل جوړ کړی وو. نو ابلیس چې ولیدی چې نس لري، خلا لري، یعنی دننه خالی دی، پوه سو چې دا داسې مخلوق دی چې پر خپل ځان به کامل قدرت نه لري. بیا نو کم حالات او واقعات چې د ابلیس د طرفه د دغه جسد
او مخلوق سره پیښ شوي دي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم احادیث یې راته بیانوي. امام طبري د عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي. عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنه وایي الله عز وجل د آدم علیه السلام د جوړولو دپاره په خاوره امر وکړ او هغه خاوره ورپورته کړه سوه. نو آدم علیه السلام د سرشناکي غازداره خټې څخه جوړ یې کړي. الله عز وجل په خپل بلا کیف لاس آدم علیه السلام خلق کړي چې 40 شپې پر دغه حال پاته و. جسد بې له روحه پروت و او په دغه موده کې به ابلیس ورته راتلی او په پښه به یې واهه. دغه جسد به آواز یا ازانګه کول لکه هغه منګی چې په لښته یا لرګي ووهې چې آواز کوي. دغه جسد به هم دغسې آواز کاوه او ملائکې د روح تر پکولو د مخه د آدم علیه السلام پر جسد راغلی چې دغسې د وچو خټو جسد پروت و. کم وخت چې ولیدی وبېرېدې وارخطا سوې او هغه چې ډېر وبېرېدی ابلیس علیه لعنه و او بیا به ابلیس ورته راتلی او په پښه به یې واهه. هغه به آواز کاوه، ازانګه به یې وکړه. ابلیس به ویل د یو شي دپاره خو پیدا سوی یې او بیا به د دغه جسد په خوله ننوتی او تر هغه بله خوا به راووتی. نو یې ملایکو ته وویل د دغه څخه مه بیریږئ، که زه پر ده مسلط سوم هلاک به کم او که دی پر ما مسلط سو نافرمانی به وکم، سرکشي به ځینې وکم. ابلیس په تعجب کې سو چې دا د څه شي دپاره پیدا سوی دی او د هغه اولې ورځې څخه د آدم علیه السلام سره دشمني او عداوت پیدا سو. او بیا الله عز وجل په آدم علیه السلام کې روح پوکي. الله عز وجل د سورة صاد په 2 نمبر آیات کې فرمایي فاذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. دا خطاب د الله عز وجل د طرفه و ملائکو ته دی. الله عز وجل فرمایي کم وخت چې ما تمثال د آدم علیه السلام جوړ کړي او په هغه غالب مجسمه کې مې خپل روح پوکي نو ولویږي پریوزي و ده ته سجده کوونکي، یعنی آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکړي. نو الله عز وجل د آدم علیه السلام مجسمه په خپلو بلاکۍ په لاسو جوړه کړه او خپل روح یې پکښې پوکي او په حدیث شریف کې د دغه روح د پوکلو تفصیل راغلی دی. کم وخت چې د آدم علیه السلام و سر ته روح ور داخل سو ویې ترېچل. ملائکو ورته وویل ووایه الحمدلله. آدم علیه السلام وویل الحمدلله. د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه رحمک ربک. نو د مخه تر دې چې په آدم علیه السلام کې روح کامل او پوره سي د الله عز وجل رحمت پر نازل سو. کم وخت چې د آدم علیه السلام و سترګو ته روح ورسېدی او د جنت میوو ته وکتل په میوو کې فکر سو. او کم وخت چې ونس ته روح ورسېدی و خوراک ته اشتها وسوه. د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي زړه یې خوراک وغوښتی و پښو ته لا روح نه دی رسېدلی چې د جنت و میوو ته تلوار سو. او الله عز وجل د سورة الانبیاء په 38 نمبر آیات کې فرمایي خلق الانسان من عجل، یعنی انسان د تلوار او بے صبرۍ څخه پیدا سوی دی. نو دا د انسان تلوار دی. د مخه تر دې چې روح یې و پښو ته ورسېږي د ده اشتها د جنت و میوو ته وسوه. کم وخت چې د آدم علیه السلام و ټوله بدن ته کامل روح داخل سو او خلق کړه سو، الله عز وجل یې شا ملا ورمسحه کړه او د ده د ملا څخه د ده ټوله اولاده هغه چې د قیامت تر ورځې پیدا کیږي راووتل. دغه موضوع په صحیح احادیثو او آیاتو کې ذکر شوې ده. د مسلم ابن یسار رضی الله تعالی عنه څخه روایت دی چې د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څخه د دغه آیات شریف په باره کې پوښتنه وسوه چې الله عز وجل د سورة الاعراف په 102 نمبر آیات کې فرمایي وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا
هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. چې د تلاوت سوي آیات شریف ترجمه داسې ده: اے محمد صلی الله علیه و آله وسلم، هغه وخت در په یاد کړه چې ستا رب د بني آدم د ملاو څخه د دوی اولاد یې راویستې او دوی یې پر خپلو ځانو شاهدان کړه. الله عز وجل و دوی ته وفرمایل: ایا زه ستاسې رب نه یم؟ دوی وویل او اقرار یې وکړي: هو، ته زموږ رب یې. پر ربوبیت د الله جل جلاله موږ خپل ځانونه شاهدان کړل. دا د پاره ده چې د قیامت په ورځ ونه وایاست چې موږ د دغه توحید څخه بې خبره وو، او یا دا چې ونه وایاست چې موږ په دې سبب مشرکان وو چې زموږ پلرونه تر موږ د مخه مشرکان وو او موږ تر هغو وروسته د هغو اولاده وو، نو موږ په هغو پسې اقتدا وکړه. نو یا الله ته موږ هلاکوې، عذاب راکوې په سبب د هغه کارو او هغه عمل چې مشرکانو او کافرانو تر موږ د مخه کړی وو. د دغه آیات شریف پوښتنه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څخه وسوله. عمر رضی الله تعالی عنه وویل: ما د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه واورېده چې وی فرمایل: الله عز وجل آدم علیه السلام خلق او پیدا کړي او بیا یې د هغه پر شا خپل راسته لاس مسح کړي او د هغه څخه د هغه اولاده راویستل. او الله عز وجل وفرمایل چې دغه مې د جنت دپاره پیدا کړي دي او د اهل جنت په عمل به عمل کوي، او دغه مې د اور دپاره پیدا کړي دي او د اهل النار په عمل به عمل کوي. یو سړي وویل: یا رسول الله، نو ولې موږ عمل کوو؟ یعنی کم وخت چې خبره د ابتدا او شروع څخه معلومه او ثابته ده، نو عمل ولې کوو؟ رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: بېشکه چې الله عز وجل یو بنده د جنت دپاره پیدا کړی وي، هغه بنده د جنتیانو پر عمل او کارو استعمالوي تر څو چې هغه د جنتیانو پر عمل مړ سي، نو یو جنت ته داخل کړي. او که بیا چیرې یو بنده د اور دپاره پیدا کړی وو، د اهل النار پر عمل یې مستعمل کړي تر څو پر داسې یو عمل مړ سي چې د اهل النار د عملو څخه وي، نو یې اور ته داخل کړي. هر هغه څوک چې د کم شي دپاره پیدا سوی وي، هغه لار اختیاروي او هغه یې خوښه وي، خو په آخر او حقیقت کې انسان اختیاردار وي. ورونو، اصلا دغه موضوع د قضا او قدر مسئله ده چې ډېره ژوره او عمیقه د بحث څخه ډکه مسئله ده. که ژوند باقي وو، د هغه په باره کې به خاصه فتح ثبت کړه سي. کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کړي، نو یې ملائکو ته امر وکړي چې سجده ورته وکړي. ابلیس علیه اللعنه چې د جن څخه وو، څرنګه چې ډېر صالح او عابد وو، هیڅ وخت یې د الله عز وجل د امر څخه نافرمانی نه وه کړې، نو الله عز وجل دی هم لوړ د ملائکو سره وګرځاوه. که څه هم دی ملکه نه وه، مګر هغه د ده د طاعت او عبادت په خاطر دغه امتیاز او برتري ورکړه سوه چې د ملائکو سره په آسمان کې اوسېدی. الله عز وجل چې ملائکې په سجده امر کړي چې آدم علیه السلام ته د احترام او تعظیم سجده وکړي، نه د عبادت. دغه امر و ابلیس ته هم و، هغه هم په سجده سره امر کړه سو. ابلیس لره هم په سجده کولو سره خاص امر وسو. نو ټولو ملائکو و آدم علیه السلام ته سجده وکړه، مګر ابلیس علیه اللعنه نافرمانی وکړه، د سجده کولو څخه انکار وکړي. اول هغه څوک چې د الله عز وجل نافرمانی وکړه، هغه ابلیس علیه اللعنه و. د الله عز وجل د امر څخه مستقیمه نافرمانی وکړه، نو الله عز وجل دی کافر وبلی. کافر هغه دی چې انکار د نعمت کوي. الله عز وجل ودته نعمت ورکړي، آسمان ته ورکړي، او د هغه نعمت انکار او کفران وکړي. ورونو، اوله ګناه او اول د ګناهو کبر او لویی ده. علماء کرام وایي د ټولو ګناهو اصل او ریښه کبر دی، غرور او فخر دی. نو ځکه ډېر احادیث راغلي دي چې د تکبر څخه مو په شدت منع کوي. رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي: لا يدخل الجنة
من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، یعنی هغه څوک چې په زړه کې مثقال ذرة کبر وي هغه جنت ته نه داخليږي. او داسې احادیث موجود دي چې په فخر او تکبر سره د کالو د زړولو او اوږدولو څخه مو منع کوي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي لا ينظر الله الى من جر ثوبه خيلاء، یعنی الله عز وجل وهغه چاته نه ګوري چې په فخر کالي زړوي کشوي. هغه چې په کالو په کور په موټر او نور داسې شیانو فخر کوي، پر خلقو لویي کوي، په قوم او قبیله فخر کوي، دا هغه د ګناهو ریښه ده. پام کوئ چې پر نوکر همسایه اقرباو کبر او فخر ونه کوي. اول هغه شی چې په هغه سره د الله عز وجل نافرمانی وسوه هغه کبر و. ابلیس علیه اللعنه ویل ایا زه وهغه چاته سجده وکم چې هغه دې د خټو څخه پیدا کړی دی؟ لکه څرنګه چې دغه قصه الله عز وجل موږ ته د سورة الاعراف په 11 او وروسته نور آیاتو کې بیانوي او فرمایي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إنك من المنظرين. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. نو الله عز وجل فرمائي ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. يعني بتحقيق مجلس پلار آدم عليه السلام پیدا کی او بیا مو دغه صورت جوړ کی او بیا مو ملائکو ته وویل چې آدم عليه السلام ته سجده وکړي. دوی ټول سجده وکړه مگر ابلیس سجده و نکړه او دی د سجده کوونکو څخه نه و. قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك. الله عز وجل و ابلیس ته وویل چې منع کړې ته زما د امر د عملي کولو څخه کم وخت چې ما امر کړې او تا سجده و نکړه. قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. ابلیس علیه اللعنه وویل زه تر ده خیر او بهتر یم، زه دې د اوره څخه پیدا کړی یم او آدم علیه السلام دې د خټو څخه پیدا کړی دی. ورونو په انسانانو کې باید دا خبره نه وي چې د کم ښار یې، د کم قوم یې، د کمې ژبې یې. که څوک په دغه شیانو فخر کوي هغه د ابلیس متابعت کوي چې ویل زه تر آدم بهتر یم. په څه شي بهتر یې؟ ویل زه د اوره پیدا سوی یم او آدم علیه السلام د خټو. یا اصلا بهتري په تقوا سره. نو د الله عز وجل د طرف ورته ویل سوله قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. يعني الله عز وجل و ابلیس تول نو کښته د دغه آسمان یا جنت څخه او ندی لایق تاته چې تکبر لویی او نافرمانی وکړي په دې ځای کې. نو ووځه بېشکه چې ته د ذلیلانو څخه یې. قال شیطان وویل انظرني الى يوم يبعثون. شیطان وویل ای الله د قیامت تر ورځې پورې مهلت راکه او ممې وژنه. قال انك من المنظرين. الله عز وجل وفرمایل بېشکه ته د مهلت ورکړه سوو څخه یې، د سور د شپېلۍ تر پوکلو پورې مهلت ورکړي
قال بيانو الشيطان ويل فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ابلیس ویل نو قسم دی په گمراه کولو سره ستا په گمراه کولو ستا ما لره، یعنی په دغه حالت باندې زه قسم اخلم چې خامخا به زه دوی ته کښېنم، یعنی انسانانو ته ستا په لار کې چې سمه او صافه ده د هغو د ښویولو او خطا ایستلو دپاره، یعنی د غلو په ډول به په لار کې ورته ناست یم او د دوی پر ایمان به حملې کوم، ځکه چې د دوی په سبب په دغه بدبختي ګرفتاره سوم. ابلیس نور هم وویل ثم لآتینهم من بین ایدیهم ومن خلفهم وعن ایمانهم وعن شمائلهم ولا تجدوا اکثرهم شاکرین. یعنی بیا خامخا راځم زه و دوی ته د دوی د مخ د طرفه او د دوی د شا د طرفه او د راسته او چپه طرفه د دوی، او اکثره د دوی به شکر کوونکي مسلمانان نه کې پیدا، یعنی د هر طرفه به پر دوی باندې حمله کوم. نو الله عز وجل ورته وویل قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعین. الله عز وجل وفرمایل ووزه د دې ځایه په داسې حال کې چې غمجن بد حاله کړه سوی ترټل سوی یې. قسم دی هر څوک چې دغه انسانانو څخه ستا متابعت وکړي خامخا به په تاسې ټولو جهنم ډکم. نو ورونو شیطان زموږ او ستاسې ازلي دښمن دی او دا وعده یې کړې ده بلکې قسم یې کړی دی چې په هر وخت هر ځای او د هر طرفه به پر موږ حملې کوي او په نتیجه کې مو د خپل ځان سره یو ځای دوزخ ته داخل کړي. موږ باید دوست او دشمن وپېژنو. او بیا هم دغه قصه الله عز وجل د سورة الحجر په 26 نمبر او نور وروستنیو آیاتو کې راته بیانوي او فرمایي ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين. او بیا هم دغه قصه الله عز وجل د سورة بني اسرائیل د 1 نمبر آیات څخه تر 15 نمبر آیات پورې راته بیانوي او فرمایي وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتركن ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك
وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. مقصد دا چې نور هم ډیر آیاتونه سته چې دغه قصه بیانوي، خو زه به د وخت د لږوالي په خاطر تر هغو تیر سم. دا د آدم علیه السلام د خلقت شروع او ابتدا وه، او آدم علیه السلام د خلقت سره یو ځای عالم هم و، یعنی پوه دانا عالم خلق کړه سو. دا خبره چې خلق وایي او یا د مکتبو په تاریخ کې درسیږي چې انسان په اول کې جاهل و، بیا پر مځکه ګرځېدی، شیان یې زده کول، ژبه یې زده کول، د اور استعمال یې زده کاوه. دا ټوله غلطې خبرې دي، دا د تاریخ اړول او ګډول دي. الله عز وجل انسان پوه او عالم خلق کوي. تر ملائکو هم عالم وو چې دغه موضوع په قرآن مجید او مشرفو احادیثو کې راغلې ده چې موږ ته د آدم علیه السلام ابتدا، شروع د خلقت او د آدم علیه السلام علم بیانوي او ښکاره کوي. هغه داسې کم وخت چې د آدم علیه السلام و پښو ته روح ورسېدی او پر پښو ودرېدی، الله عز وجل وفرمایل چې هغه ملائکو ته ورسه او ورته ووایه السلام علیکم. هغه ژبه چې آدم علیه السلام استعمالول او خبرې پکولې هغه عربي ژبه وه. د ملائکو او اهل جنت ژبه هم عربي ده. نو آدم علیه السلام هغه ملائکو ته ورغلی او ویل السلام علیکم. ملائکو په جواب کې ورته ویل وعلیک السلام ورحمت الله. نو الله عز وجل وفرمایل چې دغه سلام ستا او ستا د اولاد په مابین کې تحیه ده. او الله عز وجل د آدم علیه السلام د خلقت د اولي ورځې څخه و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه وروښول. الله عز وجل د سورة البقره په 1 نمبر آیات کې فرمایي وعلم آدم الاسماء كلها، یعنی الله جل جلاله و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه وروښول. هو دا ښوونه د خبرو په واسطه نه وه، بلکې په زړه کې ورواچول. مفسرین وایي چې دغه نومونه څه شوه چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته وروښول. هغه راجحه ترجمه چې هغه د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه رایه ده، هغه دا ده چې الله عز وجل د هر شي نوم وروښاوه. د آسماني او مځکني شیانو نومونه د هغه حقیقت او خاصیت، د هغه حقیقت او خاصیت ګټه او تاوان یې وروښول. مثلا دا دریاب دی، دا حیوان دی، دا مرغه دی، دا درخت ده، دا غر دی، ټول شیان په یو وروښول. په خپل دغه مثال ابن عباس رضی الله تعالی عنه ذکر کړی دی. ټول هغه شیان چې په مځکه او اسمانو کې موجود وه د ټولو نومونه یې زده وه. دا څونه علم دی. نن ورځ داسې انسان شته چې د ټولو شیانو نوم دې زده وي؟ یا نسته. بعضې داسې مخلوقات شته چې ستا یې نوم نه دی زده، مګر د آدم علیه السلام د هر شي نوم زده و. او الله عز وجل د ټولو شیانو جوړول ورښولي وه. مګر هو هغه ابتدایي جوړول، مثلا د اوسپنې څخه د شیانو جوړول، د لرګو څخه د ضرورت د شیانو جوړول، د اور بلول، په ابتدایي شکل سره ټوله صنعتونه زده وه. یوازې دا نه چې الله عز وجل انسان په شکل او خلقت کې تر نورو مخلوقاتو لوړ کړی دی، بلکې په عقل او علم یې هم تر نورو مخلوقاتو برتري او بهتري ورکړې ده. نو ځکه انسان د الله عز وجل د خلافت وړ وګرځېدی. څرنګه چې الله عز وجل و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه ورښولي وه، نو یې دغه مخلوقات پر ملایکو عرض کړه، یعنی ور وړاندې کړه. ویل د دغه شیانو په نومو ما خبر کړي، یعنی راویښوي. ملایکو ویل پاکي وایو تا ته، موږ ته هیڅ علم نسته، په هیڅ نه یو خبر بې له هغه شي چې تا موږ ته راښولی دی. بېشکه چې ته ښه عالم او ښه د حکمت خاوند یې. الله عز وجل د سورة البقره په 1 او 2 نمبر آیاتو کې فرمایي وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. يعني الله جل جلاله و آدم علیه السلام ته د ټولو شیانو نومونه وروښول.
که آسماني کم ځمکني شیان وه. بیا یې نو دغه شیانو ملایکو ته ور دمخه کړه او ویل تاسې ما د دغو شیانو په نومو خبر کړئ که تاسې رښتیا ویونکي یاست ان کنتم صادقین. ورونو دلته د رښتیا ویلو یا د صادقین لفظ د موضوع سره څه ربط لري چې الله عز وجل او ملایکو ته وایي که تاسې رښتیا ویونکي یاست؟ هغه ربط یې دا دی که ستاسې په یاد وي کم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلقاوه ملائکو د خپل ځان سره څه وویل؟ ویل الله عز وجل هر شی چې د خوښوي هغه خلقوي، خو چې الله عز وجل هر مخلوق خلق کی موږ به د الله عز وجل په حضور تر هغه مکرم یو او تر هغه به عالمان یو. نو الله عز وجل دا ورښکاره کړه چې آدم علیه السلام تر دوی مکرم دی او تر دوی عالم دی. مکرمتیا یې په دې کې وه چې الله جل جلاله ملائکې و آدم علیه السلام ته په سجده امر کړی. ورونو دا سجده د عزت او احترام سجده وه، نه د عبادت سجده. په پخوا کې د احترام سجده جائزه وه، نو ځکه یعقوب علیه السلام او ښځې یې او زامنو یې و یوسف علیه السلام ته سجده وکړه چې هغه هم د عزت سجده وه چې په پخوا کې جائزه وه او زموږ په شریعت کې حرامه ده. او ملائکو و آدم علیه السلام ته د عزت سجده وکړه. نو څوک مکرم سو؟ آدم. او اوس الله جل جلاله دا هم ښکاره کړه چې آدم علیه السلام یوازې دا نه چې تر تاسې مکرم دی بلکې تر تاسې عالم هم دی. نو الله عز وجل وفرمایل که تاسې په هغه خپله خبره کې صادقه یاست چې ویل مو الله عز وجل هر مخلوق چې د ده خوښه وي هغه به خلق کی مگر هغه مخلوق به تر موږ مکرم او عالم نه وي. نو الله عز وجل ورته وویل د دغه شیانو نومونه راوښوئ. ملایکو وویل سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. یعنی ملایکو وویل پاکی د تا ته موږ ته هیڅ علم نسته، په هیڅ نه پوهیږو بې له هغه شیانو چې تا راښوولي دي، بېشکه چې ته ښه عالم او د ښه حکمت خاوند یې. نو کله چې ملایکې د هغه موجوداتو او مخلوقاتو د نومو د بیانولو او ښوولو څخه عاجزه سوې او په خپل کم علمي اقرار وکړي، الله عز وجل و آدم علیه السلام ته وفرمایل چې ته د دغه شیانو نومونه و دوی ته وروښوه. نو آدم علیه السلام شروع سو او د هر شي نوم یې یاداوه. هر شی چې ور وړاندې کېږي د هغه نوم یادوي او نه خطاوځي، تر څو د ټولو شیانو نومونه یې ور یاد کړه. او بیا نو الله عز وجل و ملایکو ته وفرمایل چې ما تاسې ته نه ویلي چې زه د مځکې او آسمانو په پټو شیانو پوهېږم او زه په هغو شیانو پوهېږم او خبر یم چې تاسې یې ښکاره کوئ، په خوله یې بیانوئ، او په هغه شیانو پوهېږم او خبر یم چې تاسې یې په زړو کې پټوئ. ملایکو چې په زړو کې پټ کړي وه هغه خبره چې ملایکو د ځان سره ویلي وه چې الله عز وجل به داسې مخلوق نه کي خلق چې هغه دې تر موږ مکرم او عالم وي. اوس نو دغه حالات الله عز وجل په قرآن کریم کې بیانوي او فرمایي قال یا آدم انبئهم باسمائهم فلما انبأهم باسمائهم قال الم اقل لكم اني اعلم غیب السماوات والارض واعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. نو الله عز وجل دا وښکاره کړه چې ستاسې په هغه پټه خبره هم زه خبر یم. ورونو د انبیاء علیهم السلام د قصو یوه فایده دا ده چې قرآن مجید راشوي. تر هغو په قرآن کریم نسو پوهېدلی څو د نزول په سبب یې پوه نسو. نو په دغه قصه د دغه تلاوت سوو آیاتو ترجمه را معلومه سوه. او بیا الله عز وجل حوا علیها السلام پیدا کړه. حوا دستي او پوري نسوه خلق بلکې آدم علیه السلام څه موده په جنت کې واوسېد مګر یوازې اوسېد. په احادیثو کې راغلي دي فاستوحش چې موږ وایو دیغ او نفستنګ سو. نو یوه ورځ د ورځو آدم علیه السلام په جنت کې بیده و چې الله عز وجل د ده د چپه طرفه څخه یوه پښتۍ واخیسته او د هغه څخه یې حوا شکل کړه، جوړه یې کړه. دغه د پښتۍ اډوکې یې په غوښه پټ کړي. الله عز وجل د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة. يعني اے خلقو د خپل رب څخه وبېرېږي، هغه رب چې تاسې د یوه نفس څخه پیدا کړي یاست، یعنی تاسې ټوله د آدم علیه السلام څخه پیدا سوي یاست. وخلق منها زوجها، او دغه آدم علیه السلام څخه د هغه جوړه چې حوا ده پیدا کړه. نو حوا په خپل جلا خلق او مخلوق نه دی، بلکې د آدم علیه السلام څخه خلق سوی ده. کم وخت چې آدم علیه السلام د خوبه راویښ سو، ویلي ده چې د ده سره یوه ښځه ناسته ده. آدم علیه السلام ویل څوک یې؟ هغې ویل یوه ښځه یم. ویل د چیش دپاره او ولې خلق سوې؟ ښځې ویل چې ته آرام او مطمئن سې، زما سره انس او الفت ولرې. نو الله عز وجل د دغه دپاره حوا علیه السلام خلق کړه چې د آدم علیه السلام سره چې د آدم علیه السلام څخه دقت، نفستنګي او وحشت لرې سي. ملائکو ولیده چې دغه ښځه د آدم علیه السلام سره ناسته ده، خبرې ورسره کوي. دا هم نوی مخلوق و، مثل یې نه و. د هغه نورو مخلوقاتو نومونه خو آدم علیه السلام ورته ویلي وه، مګر دا نوی شی و. نو یې د آدم علیه السلام څخه پوښتنه وکړه چې د دغه نوم څه شي دی، غواړي چې امتحان یې کړي. د نورو شیانو نومونه خو آدم علیه السلام ورښولي وه، نو ویل د دغه نوم څه شي دی؟ آدم علیه السلام ویل حوا. دا هم د الله عز وجل د طرف ور وښول سوه. ملائکو بیا پوښتنه ځینې وکړه چې ولې حوا وبلل سوه؟ آدم علیه السلام وویل ځکه دا د حی ژوندي شي څخه خلق سوی ده، نو نوم یې حوا دی. څرنګه چې دا د آدم علیه السلام څخه خلق سوی وه او هغه ژوندی و، نو دې ته حوا وویل سوه. او په هغه حدیث شریف کې چې امام مسلم یې د ابو هریره رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هر هغه څوک چې پر الله جل جلاله او د قیامت پر ورځ ایمان لري چې یو کار ولیدي نو دې د خیر خبرې کوي او یا دې پټه خلوصي. او د ښځو په متعلق د خیر سپارښت درته کوم، ځکه چې ښځه د پښتۍ څخه پیدا سوې ده او په پښتۍ کې کوږ ځای هغه لوړه حصه ده. که سمیې ماتیږي او که دې پرېښول همیشه کږه ده. یعنی د ښځو په خلقت او طبیعت کې کوږوالی پروت. اکثره وختونه پر دوی عواطف غالبه وي، قوه عاطفه یې پر عقل غالبه کیږي. نو که ته د دې پر سموالي ټینګار وکې ماتوې او که پرېږدې دغه قوه عاطفه په دې کې پرته ده، نو لازمه دا ده چې تحمل یې وکړي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک قول په دې سره ختم کړي چې استوصوا بالنساء خیرا، یعنی د ښځو سره ښه او ملایمه گزاره کوي او پر هغه شی مه مجبوره کوي چې هغه د دوی طبیعت نه دی. اوس نو چې آدم علیه السلام او حوا علیه السلام د الله عز وجل په امر په جنت کې ژوند کوي، ابلیس علیه اللعنه د دوی په وسوسه کولو شروع وکړه او دغه وسوسه په جنت کې عملي کړه. الله عز وجل د سورة البقره په 15 نمبر آیات کې فرمایي وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني هو المش آدم تا او ستا ښځه په جنت کې واوسېږي او خورئ د میوو څخه د جنت څه چې مو زړه غواړي، هر څونه هر چیرې چې مو خوښه وي، او مه نږدې کېږئ و دغې درختې ته د میوې د خوړلو دپاره. که چیرې ور نږدې سواست نو تاسې به د ظالمانو څخه سئ. د دغه منع سوي درختې په متعلق قولونه مختلف دي. څوک وایي د غنمو درخته، څوک وایي د انګور یا سیبو یا انځورو یا د بل شي. مقصد دا چې د امتحان په خاطر الله عز وجل د یوه قسم درختې د میوې د خوړلو څخه منع کړ. او بیا الله عز وجل د سورة طه په 114 او نور ورستنوي آیاتو کې فرمایي وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى. یعنی یاد که هغه وخت چې موږ ملائکو ته وویل چې آدم علیه السلام ته د تعظیم سجده وکړي، پس هغو ټولو سجده وکړه
بې له ابلیس څخه چې هغه منع وکړه. الله عز وجل فرمایي فقلنا یا آدم ان هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. پس وویل موږ، الله عز وجل فرمایي پس وویل موږ ای آدمه بېشکه چې دغه ابلیس ستا او ستا د ښځې دښمن دی، باخبره اوسه چې تاسې د جنته ونه باسي په چم او وسوسه سره، چې بیا به په تکلیف او مشقت کې ولویږي. دا د الله عز وجل د طرفه و آدم علیه السلام ته انتباه او خبرتیا وه د مخه تر وسوسې چې باخبره اوسه دا د دښمن دی. او الله عز وجل د جنت د ژوند په باره کې ورته وفرمایل ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا تضحى. یعنی بېشکه چې ته به نه وږی کېږې په دا جنت کې او نه به لڅېږې، او بېشکه ته به نه تږی کېږې په دا جنت کې او نه به دې ګرمي کېږي. ورونو دا چې الله عز وجل دلته د جنت نعمتونه و آدم علیه السلام ته نه کړه بیان، بلکې یوازې د دغه تکالیفو نیستوالی وفرمایل. شاید په دې کې دا اشاره وي چې که د جنت څخه ووتلې هلته نو دغه تکالیف موجود دي، لوږه، تنده، لڅوالی، ګرمي، دا ټوله به بیا وړې. او تاریخ چې دا خبرې کوي چې انسان د ژوندانه په شروع کې لڅ و او بیا یې د کالو جوړول زده کړل، دا صحیح خبره نه ده. الله عز وجل په جنت کې لباس ورکړی و او په مځکه کې لباس ورښولی او ورکړی و. نو آدم علیه السلام د اول خلقت سره لڅ نو، لڅوالی نه پیژندي، نه ده نه د ده زوجې. د اولې ورځې یې کالي اغوستې وه. د جنت په ژوند کې نه لوږه، نه لڅوالی، نه تنده وه، بلکې آرام، مستریح، د نعمتو ډک ژوند یې و. او بیا نو هغه شیطاني وسوسه شروع شوه. او د دغه وسوسې په باره کې الله عز وجل په خپل مقدس کتاب کې د سورة الاعراف په 20 نمبر او نور وروستنوي آیاتو کې فرمایي فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. نو الله عز وجل و ابلیس ته دا اجازه ورکړه چې د آدم علیه السلام د وسوسه کولو دپاره جنت ته ور داخل شي. که څه هم ابلیس د جنت څخه شړل سوی و، د جنت د استوګنې اجازه نه درلوده، مګر فقط د وسوسې د عملي کولو دپاره اجازه ورکول شوه چې جنت ته داخل شي. مګر دا وسوسه په داسې شکل عملي سوه چې آدم او حوا علیهم السلام یې په طمع کړل. د څه شي په طمع یې کړل؟ هغه داسې چې ویل دغه درخته چې تاسې ځینې منع کړه سوي یاست، دا درخته د همیشه توب درخته ده، کوم وخوړه تاسې همیشه په جنت کې پاتې کېږئ. او دا د ملائکوالي درخته ده، کوم وخوړه تاسې ملکي کېږئ. الله عز وجل فرمایي فوسوس لهما الشیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. يعني نو دوی دواړو ته شیطان وسوسه ورواچول د پاره د دې چې ښکاره کړي دوی دواړو ته هغه چې پټ کړه سوي دي د دوی دواړو څخه هغه غلیظه عورتونه د دوی. او ابلیس دوی ته وویل نه یاست منع کړي رب ستاسې د خوراک څخه د دغه درختې مګر د دې جهته چې نسئ تاسې ملائکې یا نسئ تاسې د تل پاته کېدونکو څخه په جنت کې. وقاسمهما او قسم یې وکړي و دوی دوو ته اني لکما لمن الناصحین، او سخت قسم یې وکړي دوی ته چې زه تاسې دواړو ته د دوستانو نصیحت کوونکو څخه یم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورقة الجنة. نو کم وخت چې دوی د دغه منع سوي درختې څخه خوراک وکړي ښکاره سو دوی دواړو ته غلیظه عورتونه د دوی، او دواړه اخته سوه چې پر خپلو عورتو یې د جنت د درختو بلګونه راګرځول.
د دوی عورت پټ و، کالي یې اغوستې وه. کم وخت چې د دغه درختې څخه یې خوراک وکړ، هغه جنتي کالي یې ولوېده، لڅ وه. شیطان دا غوښته چې لڅ یې کړي، او دا یې غوښته چې د الله عز وجل نافرماني وکړي. په داسې شي یې خطا ایستل چې دوی اصلا و هغه ته ضرورت نه درلود. آدم علیه السلام په رتبه تر ملایکو لوړ و، ځکه هغو د احترام سجده ورته وکړه، او بل اصلا دوی په جنت کې اوسېدل او د ابدي استوګنې ځای و. مګر سبحان الله، الله عز وجل په هر کار کې حکمت لري. کم وخت چې دوی د درختې څخه خوراک وکړي، کالي یې ولوېدل، لڅ پاته شو. آدم علیه السلام وشرمېدی، حوا علیه السلام وشرمېده. د انسان په فطري او اصلي خلقت کې حیا موجوده ده. لڅوالی یې نه خوښ دی او نه قبلوي. نو چې کالي ځینې ولوېده، حیا ورته ودرېده، او د جنت د درختو بلګونه یې پر ځانو پیچل چې عورت یې نسي ښکاره. او آدم علیه السلام د جنت و یوه طرف ته په ځغستاسو ځغلي. دلته د الله عز وجل د طرفه غږ پروسو. په حدیث شریف کې راغلی دی، کم وخت چې آدم علیه السلام ځغستل، د الله جل جلاله د طرفه غږ پروسو: یا آدمو اتفر مني، یعنی ای آدمه ته زما څخه تښتې؟ آدم علیه السلام ویل: یا رب، ستا څخه نه تښتم مګر شرمېږم. آدم علیه السلام مؤمن و او د الله عز وجل قدرت ور معلوم و. ویل: شرمېږم چې ته مې پر دغه حال وینې چې لڅ او نافرمان برداره یم. او اول هغه څوک چې د درخت څخه خوراک وکړي حوا وه، او دا و چې آدم علیه السلام یې هم د دغه درخت څخه په خوړلو تشویق کوي، چې دغه موضوع په صحیح حدیث شریف کې راغلی ده. او امام بخاري روایتوي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: لولا حوا لم تخن انثى زوجها، یعنی که حوا نه وای، هیڅ ښځې به خپل میړه نه وای خطا ایستلی. نو که حوا نه وای، آدم علیه السلام به په دغه نافرمانی کې نه وای لوېدلی. وناداهما ربهما الم انهكما عن تلكما الشجرة واقل لكما ان الشيطان لكما عدو مبين. او دوی دوته، یعنی آدم او حوا ته رب د دوی ورغږ کړه چې آیا ما د دغه درختې د خوراک څخه نه واس منع کړي، او ما تاسو ته نه ویلي چې بېشکه شیطان تاسې دواړو لره ښکاره دښمن دی؟ اوس نو آدم او حوا څه وکړه؟ آیا پر هغه خپله نافرماني ټینګ سوه لکه ابلیس چې پر ټینګ سو؟ کم وخت چې سجده یې نه وکړه، الله عز وجل سرزنش عتاب ورکړي، دی بیا هم پر هغه خپله نافرماني ټینګ و او دلایل یې ویل. نو ځکه د اور مستحق وګرځېدی. مګر آدم او حوا علیهم السلام کم وخت چې د الله عز وجل د طرفه ورته وویل سوه: الم انهکما، یعنی ما تاسې د دغه درختې څخه نه واس منع کړي؟ دوی وویل: ربنا ظلمنا انفسنا، ای رب موږ پر خپلو ځانو ظلم کړی دی، په خپله ګناه او تقصیر اقرار او اعتراف وکړي. او ویل: وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. او کته موږ ته مغفرت ونه کې، او کته پر موږ رحمت مهرباني ونه کې، خامخا به موږ د زیانکارانو تاوانیانو څخه سو. چې دا په خپله د ابلیس د نافرمانی او د آدم علیه السلام د نافرمانی په مابین کې ډېر لوی فرق دی. نو خود و آدم علیه السلام ته عفو وسوه او توبه یې قبوله سوه. مګر الله عز وجل په قهر سو. ډېر کوچنی امتحان و، په ټوله جنت کې فقط د یوې درختې څخه منع کړي وه. نو خود د عظیم الله د طرفه لوی امر راغی او ویې فرمایل: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. الله عز وجل وفرمایل: کښته سئ د جنت څخه، ځینې ستاسې به ځینې نورو ته دښمن یاست، او تاسې ته په مځکه کې ځای د استوګنې مقرر دی او اسباب د نفع اخیستلو د مرګ تر وخته پورې. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. الله عز وجل وفرمایل چې په دې مځکه کې به تاسې ژوند کوئ، او په دغه مځکه کې به مرئ، او د دغې مځکې څخه به د حساب او جزا دپاره په ورځ د قیامت را ایستل کېږي. او بیا د سورة طه په 115
او نور آیاتو کې د دغه کیسې تفصیل راغلی دی چې الله عز وجل فرمایي لقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى يعني بیا غوره او اختیار کړ دغه آدم رب ده او بیا و آدم علیه او بیا د آدم علیه السلام توبه قبول کړ او هدایت یې ورته وکړي د شیطان نور تسلط یې پر آدم علیه السلام نه پرېښاوه بلکې فورا یې د توبې توفیق ورکړي او د خپلې خوښې پر لار یې برابر کړي دا توبه یې د مخه تر دې چې د جنت څخه راووځي قبوله سوه او بیا نو الله عز وجل وفرمایل قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى آدم علیه السلام ته د الله عز وجل د طرفه کلمات جملې وروښول سوې چې هغه به ویلې او الله جل جلاله یې توبه قبوله کړه د کلمات په باره کې مفسرین وایي چې هغه دغه جملې وې ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين دا دعا د عاصي او ګناهکاره دپاره ده که یو چا د الله عز وجل نافرمانی وکړه دغه دعا دی وایي ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين او بيانو آدم او حواء عليهم السلام ځکه راکښته سوه ابلیس هم ځکه راکښته سو اوس نو چیرې راکښته سوه په دې کې د راویانو اختلاف یا مختلف قولونه سته خو هغه راجح قول هغه دی چې ابن عباس رضی الله تعالی عنه یې روایت کوي وایي آدم علیه السلام په هند کې راکښته کړه سو او حوا په جده کې راکښته سوه جده د سعودي عربستان هغه مشهوره ښار او آدم علیه السلام په حوا پسې په مځکه کې ګرځېد تر څو چې د عرفات پر غونډۍ سره یو ځای سوه نو ځکه دغه غونډۍ ته عرفات ویل کیږي چې ځای د پیژندګلوۍ پیدا کېدو او یو ځای کېدلو د آدم او حوا علیهم السلام دی او بیا نو الله عز وجل د دوی څخه بشر نشر کوي الله عز وجل د سورة النساء په اول نمبر آیات کې فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء یعنی نشر یې کړه د دوی دواړو څخه ډېر سړي او ډېرې ښځې امام طبري روایت کوي چې حوا علیه السلام 40 اولاده په 60 ولادته وزېږول یعنی 60 واره ولادت کړی دي او هر وار به غبرګولیان زېږول چې یو به نر او بل به ښځه اول اولاد یې قابیل او خور یې قلیم و او آخري اولاد یې عبدالمغیث چې خور یې ام المغیث نومېدل او بشر پر ډېرېدو سو د آدم علیه السلام د اولادو څخه نور اولادونه پیدا کېدل او ډېرېدل او د دوی نبی آدم علیه السلام وو هغه دین او احکام ورښول ټول موحدین وو ټول خلق یو امت موحدین وو هیڅ مشرک وجود نه درلود ابن حبان په خپل صحیح کې د هغه حدیث شریف روایت کوي چې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه پوښتنه وکړه چې اول رسول څوک و رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل آدم
ابو ذر رضی الله تعالی عنہ ویل آدم نبی مرسل و. رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو. نو آدم علیه السلام یوازې دا نه چې نبی و بلکې نبی مرسل و. فآدم نبی مرسل خلقه الله بيده ثم نفخ فيه من روحه ثم كلمه قبلا. یعنی آدم علیه السلام نبی مرسل دی، الله عز وجل په خپل بلا کیف لاس خلق کی او بیا یې خپل روح پکښ پوکي او بیا یې مستقیمې خبرې ورسره وکړي. یعنی الله عز وجل د آدم علیه السلام سره بېله ترجمانه بېله وحیو بېله واسطې مستقیمې خبرې وکړي. ورونو دلته باید د یوې خبرې یاد اوري وکم، هغه دا چې ځینې علما د رسول او نبی په مابین کې فرق اږدي او د دغه فرق دپاره مختلف اقوال او مختلف شرطونه بیانوي. خو ځینې علما د رسول او نبی په مابین کې فرق نه اږدي، وایي هر نبی رسول دی او هر رسول نبی دی. خو څرنګه چې زه دلته قصه بیانوم او هغه بحث په خپله اوږد بحث دی، نو تر هغه بیان تېرېږم او خپلې قصې ته ادامه ورکوم. ابن جریر او ابن کثیر رحمهم الله او نور د ابو موسی الاشعری رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې کم وخت چې د الله عز وجل په امر آدم علیه السلام د جنت څخه ومځکې ته راکښته کړه سو، د هر شي صنعت او جوړول یې وروښول. نو آدم علیه السلام په داسې حال کې مځکې ته راکښته سو چې هم عالم و هم پټ و، کالي یې اغوستې وه او د ابتدایي صنعت لارې چارې هم زده وې، لکه د اور بلول، د اوسپنې او لرګو څخه د ضروري شیانو جوړول، د کالو او داسې نورو شیانو ابتدایي جوړول یې زده وه. لکه څرنګه چې الله عز وجل فرمایي وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، یعنی د آدم او حوا علیهم السلام څخه د بشر ډېر لوی عدد نشر او بیا د خلقو عدد ډېرېدی تر څو چې د مځکې پر مخ هغه اوله ګناه پیښه سوه چې هغه وژل د هابیل و د قابل په لاس. ورونو د آدم علیه السلام د اولنیو اولادو څخه قابل و. حتی په یوه روایت کې د آدم علیه السلام اول اولاد قابل و او الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې د قابل قصه د خپل ورور حابیل سره ذکر کړې ده. او قصه داسې ده چې د قابل په طبیعت کې زیږوالی او شدت پروت و، مګر حابیل نرم سینداره مهربانه سړی و. قابل د زراعت او کښت کار کاوه، بزګر و، خو حابیل پسونه پیول، چوپان و. او تاسې ته معلومه ده چې چوپاني رحم شفقت ته ضرورت لري. چوپان باید پر حیوان رحم ولري، داسې نه چې پوسي چې حیوان وږی دی بیا یې هم پرېږدي، یا یې ویني چې حیوان تږی دی هیر یې کړي، یا حیوان ضعیفه دی دروند بار پر وړي. دا ظلم دی. نو اصلا د حیواناتو روزنه رحم او شفقت غواړي. نو حابیل هم مهربانه او نرم سړی و او په هغه وخت کې بشریت و یو بل مخالف قانون ته د نسل د ډیروالي په خاطر ضرورت درلود. که څه هم نن ورځ په شرع او قانون کې د خور سره واده کول حرام دي، مګر په هغه وخت کې ټوله سره ورونه او خویندې وه، ټوله د آدم علیه السلام زامن یا لوڼې وه. د پاره د دې چې نسل ډیر سي، نو هلته شرع او قانون داسې و چې هر رور د هرې خور سره واده کولی سوای، بې له هغه خور څخه چې د ده سره غبرګولۍ زېږېدلې وي. نو قابل د هرې خور سره واده کولی سوای، بې له هغه د ده غبرګولۍ خور څخه. او حابل هم د هرې خور سره واده کولی سوای، بې له هغه د ده غبرګولۍ خور څخه. نو د حابل خور د واده په لحاظ و قابل ته ورنږدې وه، باید د هغې سره یې واده کړی وای، مګر د حابل خور د قابل تر خور په ښایست کمه وه. نو د قابل دا نه وه خوښه چې د ده خور د حابل سره واده وکړي او دی د حابل د خور سره واده وکړي، بلکې قابل غوښته چې دی په خپله د دغه خپلې خور سره واده وکړي، حال دا چې دا کار حرام و. آدم علیه السلام پر حرام کړی و، ځکه هغه د دوی نبی او رسول و. او د قابل دغه قانون نو خوښ، ناراضه و. او بل دا چې آدم علیه السلام و دوی ته د قربانۍ شرع او قانون هم ایښی و. قرباني څه شي ده؟ قرباني اصلا هدیه ده چې و الله عز وجل ته هدیه کېږي،
لکه نن ورځ چې موږ هم د هدیې په نامه سره قرباني لرو. د نن ورځې هدیه څه شي ده؟ هدیه هغه ده چې الله عز وجل ته یې ورکوو، د هغه د رضا دپاره یې حلالوو. که څه هم پر فقیرانو ویشل کېږي، خو اصلا نیت مو دا دی چې موږ یې د الله عز وجل دپاره حلالوو، چې دې ته قربان ویل کېږي. نو هغه وخت هم د دوی دپاره د قربانۍ شریعت موجود و، او د دوی دپاره د قربانۍ د قبلېدو یا نه قبلېدو علامه هم موجوده وه. هغه دا چې کومه قرباني چې به قبوله سوه، هغه اور خوړل، د اسمان د طرفه په سائقه یا په اوریت کې اور راتلی، هغه قرباني به سوځل. نو دا به معلومه سوه چې دا قرباني الله عز وجل قبوله کړه. او کومه قرباني چې به نه سوه قبوله، هغه به دغسې پاته وه. نو دغه د قربانۍ ورځ راغله. حابل د خپلو مواشیو او پسو څخه هغه بهترین او ښه حیوانات د قربانۍ لپاره تقدیم کړل. هغه ښه پسونه یې خوښ کړه او هغه یې د الله عز وجل د هدیې لپاره اختیار کړه. مګر قابل داسې حبوبات راوړه چې د خوراک قابل نه وه، خراب او بیکاره غنم او یا داسې نور شیان یې د قربانۍ لپاره تقدیم کړل. په دا سبا ورځ چې راغله، ویلې ده چې د حابل قرباني قبوله سوې ده او د قابل قرباني پر هغه حال پاته ده، اور نه دی ځینې مشتی. نو د قابل عناد نور هم د حابل سره زیات. یو خو قابل نه غوښته چې د حابل د خور سره واده وکړي، او بل دا مسئله د قربانۍ هم پیښه سوه. نو شیطان دا وسوسه ور واچول چې ورور دې مړ کړي، او قابل هم دا نیت وکړي چې حابل مړ کړي. قتل او وژنه په دوی کې نه وه مشهوره، اوله جریمه ده چې د بشر په تاریخ کې پیښیږي. نو ورغی خپل ورور ته ویل زه تا وژنم. حابل ویل که ته ما وژنې، زه د خپل ځان دفاع نه کوم، مړ مې کړم، زه نه لاس درغځوم او نه دې وژنم، او تا چې کوم نور ګناهونه کړي دي، دغه زما په وژلو به دې یوه بله ګناه هم زیاته. نو واقعا هم په یوه تاریکه شپه کې کوم وخت چې حابل بیده و، قابل یوه لوړ ډبره راواخیسته او حابل یې پر سر په وواهه او مړ یې کړ. دا په تاریخ کې د بشر هغه اوله جریمه ده چې جریمه د قابل د ورور په وژلو سره وه. اوس قابل اریان سو چې د دغه مړه ورور په جسد څه وکړي. اول نفر دی چې مري یا وژل کېږي. تر حابل د مخه څوک نه و مړ سوی، نه پوهېدل چې په مړو څه وکړي. اوس یې ورور مړ ورته پروت دی او دی اریان دی چې څه په وکړي. نو یې د حابل جسد په شا کوي او رهي سو، نه پوهېږي چې څه په وکړي او چیرې ولاړ. قابل پر دغه حال و چې الله عز وجل دوه کارګان راولېږل. د دغه دوو کارګانو د قابل په حضور جنگ یې سره وکړ، او هغه یوه کارګه هغه بل مړ کړي. قابل ورته ګوري، هغه ژوندي کارګه په مځکه کې غار وکیندي او مړ کارګه یې دا غار ته ور واچاوه او بیا یې خاورې پر واچولې. نو قابل د کارګه څخه دا زده کړه چې څنګه خپل ورور په خاورو کې ښخ کړي. نو یې مځکه وکیندل، حابل یې په هغه غار کې کښېښاوه او خاورې پر واچولې. بیا نو پښیمانه و چې څنګه اولې مې دا کار وکړ، مګر توبه یې ونه کړه، د الله عز وجل څخه یې د مغفرت غوښتنه ونه کړه. پښیمانه و مګر بخښنه یې نه و غوښتل. او تاسې ته دا معلومه ده چې په توبه کې یوازې پښیماني کفایت نه کوي. دا چې انسان پر دې پښیمانه او غمجن وي چې ولې مې دا غلط کار وکړي، دا توبه نه ده، بلکې د الله عز وجل څخه به د مغفرت طلب هم کوي. دغه قصه او د هغې واقعات الله عز وجل په خپل کتاب کریم کې ذکر کړي دي، او د سورة المائده په 28 او نورو وروستنیو آیاتو کې فرمایي: واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني
أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. نو الله عز وجل فرمایي ووایه دوی ته بني اسرائیلو یا قریشو ته خبر د دوو زامنو د آدم چې حابل او قابل و په حق سره اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر کوم وخت چې نږدې کړه دوی دواړو قرباني نو قبول کړه سوه د یوه څخه د دوی دوو چې حابل و او د هغه بله څخه نسوه قبوله دا پس له هغه څخه چې آدم علیه السلام د هغه انجلۍ نکاح د حابل سره وتړل او قابل د هغې نکاح د ځان لپاره غوښته نو د آدم علیه السلام په امر دوی دوو د الله عز وجل و دربار ته قرباني وړاندې کړه د پاره د دې چې دا انجلۍ د هغه چا سي چې قرباني یې قبوله سي هغه و چې د حابل قرباني قبوله سوه د آسمان د طرفه اور راغی د حابل قرباني یې یوړه چې په هغه وخت کې دا د قربانۍ د قبلېدو علامه وه قال لاقتلنك قابل ویل چې زه به خامخا تا ووژنم قال انما يتقبل الله من المتقين حابل ویل بېشکه چې الله جل جلاله قرباني د پرهیزګارانو څخه قبلوي لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين کچیری تا و ما ته لاس را وغځاوه د پاره د دې چې ما ووژنې زه نه یم غځونکی د خپل لاس و تا ته چې تا ووژنم بېشکه زه بیریږم د الله جل جلاله څخه چې رب العالمین دی اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين زه د دې اراده لرم چې اخته سې ته په ګناه زما د وژلو او په خپلې ګناه هغه چې پخوا دې کړې ده نو سې به ته د دوزخیانو څخه او دغه اور جزا د ظالمانو دی چې په ناحقه سره وینې تویوي فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله فاصبح من الخاسرين نو شایسته کړ دغه قابل ته نفس اماره ده د وژل د ورور ده چې حابل و او بیا یې ووژل نو وګرځېدی قابل په دنیا او آخرت کې د زیانکارانو څخه د تاوانیانو څخه فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه یانو الله عز وجل یو کارګر راولېږي چې کیندل یې کول په مځکه کې د پاره د دې چې وښیي قابل ته چې څنګه پټ کړي جسد د ورور خپل قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي قابل ویل افسوس دی ما لره ایا عاجزه وم د دې څخه چې سم دې په مثل د دغه کارګه چې پټ کړی مې وای جسد د ورور خپل فاصبح من النادمين او بیا نو وګرځېدی د پښیمانۍ کوونکو څخه پښیمانه و چې ولې مې خپل ورور مړ کړي امام احمد ترمذي او ابو داود د سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه د شهادت په وخت کې وویل یعنی هغه فتنه چې د عثمان ابن عفان رضی الله تعالی عنه پر ضد جوړه شوې وه د دغه فتنې په وخت کې سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنه وویل شاهدي ادا کوم چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې دا به فتنه وي یعنی دغه حالات د مخه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلي و چې دا به فتنه وي او دغه د فتنې په وخت کې به ناس تر تک کوونکي بهتر وي یو چا وویل یا رسول الله که چیرې یو څوک زما کور ته را داخل سو یعنی زه د فتنې په وخت کې کور ناست وم نه راوتلم او یو څوک زما کور ته را داخل سو او لاس یې را باندې پورته کړي چې ما مړ کړي رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل
کن كابن آدم لکه د آدم علیه السلام زوی، یعنی لکه حابل داسې د مقابل طرف د وژلو دپاره لاس مه غځوه. د فتنو په وخت کې که یو څوک تا وژني بیا هم د هغه د وژلو کوشش مه کوه. په بل حدیث شریف کې راغلي دي چې رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي کن عبد الله مقتولا ولا تكن عبد الله قاتلا، یعنی د الله عز وجل داسې بنده سه چې مقتول یې، چې د بل چا د طرفه وژل سوی یې، نه داسې بنده چې قاتل یې چې ته څوک مه وژنه. او په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد او نور یې روایتوي، رسول صلی الله علیه و وسلم فرمایي داسې انسان نشته چې په ظلم وژل کیږي مګر د آدم علیه السلام پر اول زوی قابل د هغه په مثل ګناه وي، ځکه دی اول هغه څوک دی چې د قتل طریقه یې کښېښوله. ولا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه كان أول من سن القتل. مقصد دا چې د قیامت تر ورځې چې هر نه حق قتل کیږي قابل د هغه په ګناه کې ورسره شریک دی. ولې هر څوک چې یوه بده طریقه کښېږدي د هغه ګناه خو یې په غاړه ده چې ده، او د قیامت تر ورځې چې هر څوک هغه ګناه کوي دی پکښې شریک دی. دا مسله عامه ده، د هرې ګناه د تاداو او اساس ایښولو دغه جزا ده. نو قابل هم یوازې دا نه چې حابل یې مړ کوي بلکې دغه د وژلو طریقه یې کښېښول. نو خود د هر قاتل سره په ګناه کې شریک شو. خیر کم وخت چې قابل قتل وکړي نو وتښتېد، نه یې غوښته چې د آدم علیه السلام سره مخامخ شي، خپله ښځه یې ورسره رهي کړه او لاړ. هلته په اواره ځکه کې او دښتو کې ژوند کاوه. آدم علیه السلام د غرو په لمنو کې نږدې و غرو ته ژوند کاوه، مګر قابل په دشت او اواره مځکه کې د آدم علیه السلام څخه لرې ژوند شروع کړي. علاقات او ارتباط یې سره قطع شو، او دلته په دشت کې د قابل اولاده ډېرېږي او نشرېږي، او د قابل په اولاده کې فسق او فساد فحشا نشر شو. هو موحدین و، یوازې د الله عز وجل عبادت یې کاوه، بت پرستي او شرک نو پکښې، مګر د آدم علیه السلام د شریعت څخه مخالفت او فحشا کول، ګناهونه یې شروع کړل، تقوا پکښې لږ شوه، نو خود ګناهونه پکښې ډېرېدل. چې دغه قصې ته به لږ وروسته راوګرځو. اوس نو خلق و دوو حصو ته وویشل شول. د شر او فساد خلق د قابل سره دي، د خیر او تقوا خلق د آدم علیه السلام او د هغه نورو زامنو سره دي. آدم علیه السلام 960 کاله ژوند وکړ. اصلا د ده عمر 1000 کاله و، مګر د ده د عمر څخه 40 کاله واخیستل شوه. داسې ډېر احادیث ته چې ترمذي او نور یې روایتوي او صحیح احادیث هم دي. د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کیږي چې رسول صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل کوم وخت چې الله عز وجل آدم علیه السلام خلق کړي د هغه ملا یې ورمسح کړه، د آدم علیه السلام د ملا څخه ټول هغه مخلوق راولوېدل یا راووتل کوم چې الله جل جلاله یې خالق دی. د ده د اولادیې څخه د قیامت تر ورځې او د هر انسان د دوو سترګو په مابین کې د نور یوه علامه یې وګرځوله، او بیا یې دغه انسانان پر آدم علیه السلام عرض، یعنی د هغه مخ ته یې وربسل. آدم علیه السلام ویل یا رب دا څوک دی؟ ویل دا ستا اولاده ده. نو آدم علیه السلام د دوی په مابین کې یو سړی ولیدی چې د هغه د دوو سترګو د مابین نور یې خوښ. آدم علیه السلام ویل یا رب دا څوک دی؟ ورته وویل شوه چې دا په آخري امتو کې ستا د اولادې څخه یو سړی دی چې داود ورته ویل کېږي. آدم علیه السلام ویل د ده عمر دې څونه ګرځولی دی، یعنی څونه عمر دې ورکړی دی؟ الله عز وجل وفرمایل 80 کاله. آدم علیه السلام ویل یا ربي زما د عمر څخه 40 کاله وربالا کړه. نو الله عز وجل په خپل قدرت دا د ده غوښتنه پر ځای کړه. نو کوم وخت چې د آدم علیه السلام عمر 960 کاله پوره شوه، ملک الموت ورته راغی. آدم علیه السلام پوهېدی چې د ده عمر 1000 کاله دی، الله عز وجل خبر کړی و. نو یې ملک الموت وویل ایا زما د عمر څخه 40 کاله نه دي پاته؟ ملک الموت ورته وویل ایا تا خپل زوی داود ته نه و ورکړي؟ رسول صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي فجحدت ذریته ونسي فنسيت
ذريته وخطئ آدم فخطئت ذريته. یعنی آدم علیه السلام منکر او د په اولاده کې انکار موجود دی، خو دغه انکار یې قصدي نه و، هغه د عمر ورکول یې هیر و، نو په نفي یې هیر یې سوه او د په اولاده کې هیره موجوده سوه. او آدم علیه السلام خطا وتی، د په اولاده کې خطاوتل موجود سوه. ولی منکر سو؟ ځکه هیر یې و. دا کار قصدي او عمدي نه و، په هیره و، مګر بیا هم دغه شیان د بشر طبیعت وګرځېدل، انکار کوي، هیریږي او خطاوزي. څرنګه چې دغه د انکار د نسیان په خاطر وو، نو انسان ورته ویل کېږي. عرب وایي الانسان من النسیان. او آدم علیه السلام وفات او د هغه د ښخېدو هم یوه قصه ده. هغه دا د مخه تر وفات کم وخت چې ملک الموت ورته راغی، د وشیث علیه السلام ته عهد او جاینشیني ورکړه. شیث د آدم علیه السلام زوی دی او الله عز وجل د هابیل تر مرګ وروسته ورکړي. کم وخت چې هابیل ووژل سو او آدم علیه السلام ډېر په غمجن و، الله عز وجل و آدم او حوا علیهم السلام ته په بدل او عوض کې شیث ورکړي. او د شیث معنا د الله عز وجل هبه، عطا او ورکړه، یعنی ورکړه د الله. په صحیح حدیث شریف کې ابو ذر رضی الله تعالی عنه د رسول صلی الله علیه و آله وسلم څخه روایت کوي چې وی فرمایل الله عز وجل 104 صحیفې را نازلې کړي دي. ورونو د هغه صحیفو او کتابو عدد چې د الله عز وجل د طرفه را نازل کړل شوي دي 104 صحیفې او کتاب دي، چې د هغو د جملې څخه 50 صحیفې پر شیث علیه السلام را نازل شوي دي. یعنی هغه صحیفې چې پر انبیاء علیهم السلام را نازل شوي دي، د هغو د جملې څخه 50 صحیفې یوازې پر شیث علیه السلام نازل شوي دي، چې په هغو کې شریعت او قانون موجود دی، چې د بشر حیات پر منظم کړي. هغه وخت شروع د بشر او ابتدا د ژوند و، تنظیم او تنسیق ته اشد ضرورت درلود. او آدم علیه السلام هم د خپل علم ډېره حصه وشیث علیه السلام ته ورښولې وه، مګر شیث علیه السلام ونه کولی سوای چې ټول هغه علم چې د آدم علیه السلام سره موجود و زده کړي، ځکه آدم علیه السلام ته مستقیم د الله عز وجل د طرفه بې تعلیمه هر څه ورښول شوي وو. نو شیث علیه السلام ډېر شیان زده کړه او ډېر لوی عالم و. وخلقو ته صنعت ورښاوه، وخلقو ته تمدن ورښاوه، د شپو او ورځې حسابونه یې ورښول او د دغو وختو عبادتونه یې ورښول چې باید څنګه د الله عز وجل عبادت وشي. په هغه حدیث شریف کې چې امام احمد یې د ابو ضمره السعدي رضی الله تعالی عنه څخه روایتوي، وایي په مدینه منوره کې مې یو شیخ ولیدی چې خبرې کولې. پوښتنه مې وکړه چې دا څوک دی؟ خلقو ویل دا ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه دی، چې د صحابه کرامو د لوی علماو څخه دی، د قرآن کریم او تفسیر د لوی عالمانو څخه دی. نو دغه ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنه خبرې کولې او ویې ویل کم وخت چې آدم علیه السلام ته مرګ را حاضر شو، د مخه تر مرګ یې خپلو زامنو ته وویل د جنت و میوو ته مې اشتها کېږي. ورونو د جنت میوې په رنګ او شکل داسې دي لکه د دنیا میوې، سیب، انار، انګور ټول په جنت کې موجود دي، مګر د دنیا میوې ورستېږي، خرابېږي، خو د جنت میوې ورستېدل او خرابېدل نه لري. او بل د دنیا د میوو خوند مزه عادي دي، مګر د جنت د میوو خوند نعیم او نعمت دی. نو آدم علیه السلام غوښته چې داسې یوه میوه وخوري چې مثل یې په جنت کې موجود وي. نو اولادونه یې رئیس وه چې میوه ورته راغله، په مخه ملایکې ورغلې. طبعا دا ملایکې د بشر په شکل وي چې کفنونه او خوشبویي ورسره وه، کلنګان، بیلچې او یومان ورسره وه. دا داسې سامانونه دي چې د مړي د تجهیز او ښخېدو اسباب. ملایکو ورته ویل یا بني آدم څه شي غواړي او په څه شي پسې ګرځئ؟ دوی ویل پلار مو مریض دی او د جنت میوه راڅخه غواړي. ملایکو ورته ویل بیرته وګرځئ، د پلار روح مو قبض شوی، یعنی د روح د قبضېدو وخت یې رانږدې شوی دی، دونه وخت نه لري چې خوراک وکړي. نو هغه ملایکې و آدم علیه السلام ته راغلې. حوا چې دغه نفر ولیده ویې پېژندل چې دا ملایکې دي، نو پر آدم علیه السلام را وګرځېده، نه غواړي چې آدم علیه السلام وفات.
آدم علیه السلام ورته ویل ما څخه لرې شه، ته وې چې زه دې و دغه حال ته راورسولم، یعنې ته وې چې د درختې وخوړلو ته دې تشویق کړم، اوس غواړې چې یو بل کار وکړي. نو آدم علیه السلام ویل ما او زما د رب عز وجل ملایکې سره پرېږده. نو ملک الموت یې روح قبض کړي، بیا نو ملایکو غسل ورکړي او ملایکو په کفن کړي، خوشبوی یې کړي، قبر یې ور وکیندي، په قبر کې لحد جوړ کړي او بیا یې نو آدم علیه السلام ښخ کړي، مګر د مخه تر ښخېدو یې لمونځ پر ادا کړي او بیا یې په قبر کې کښېښاوه، خاورې پر واچوه. بیا یې د آدم علیه السلام و اولادو ته وویل یا بني آدم هذه سنتکم، ای بني آدم دغه ستاسې د ښخېدو طریقه ده، ځکه د دوی ښخېده نه زده وه او نه یې لیدلې وه، حتی قابل یې هم نه ولیدی چې څنګه یې حابل ښخ کړي. نو د ښخېدو طریقه ملایکو ور وښوده چې دغه طریقه د ملایکو په واسطه د اسمانه رانازله سوې او موږ ته راښود سوې. او آدم علیه السلام پس د هغه ژوند څخه چې ټوله یې د الله عز وجل په طاعت او عبادت کې تېر کړی وو وفات. په ټول عمر یې د الله عز وجل نافرماني نه ده کړې بې له هغه اول وار څخه چې د درخت څخه یې خوراک وکړ. په ټول عمر 960 کاله چې د مځکې پر مخ ژوند وکړي بیا یې د الله عز وجل هېڅ نافرماني نه وکړه. نو آدم علیه السلام اسوه، قدوه، امام او زموږ پلار دی علیه السلام. د ده علیه السلام تر وفات 1 کال وروسته حوا علیه السلام وفات.